السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې په خپل موبایل باندې ایچ ډي تصویران واخلئ. دوستانو که چیرې تاسو په خپل موبایل باندې تصویران اخلئ او د هغو ریزلټ خراب را روان وي، یا که چیرې تاسو په خپل موبایل باندې ویډیوګانې کوئ د هغو ریزلټ خراب را روان وي، د هغه ویډیو کمزورې وي یا هغه تصویران کمزورې وي، هغه تصویران صفا نه راځي یا هغه تصویران ایچ ډي نه راځي، نو دوستانو تاسو هیڅ مه پریشانه کیږئ. په دغه ویډیو کې دوستانو زه تاسو ته د دغه حل درښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې په خپل موبایل کې ایچ ډي تصویران واخلئ او ایچ ډي ویډیوګانې وکړئ. نو دوستانو دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ، او که چیرې تاسو هره پوښتنه لرئ، هرې ویډیو ته مو ضرورت وي، موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو دوستانو نور وخت مې نه اخلمه، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو دې لپاره باید تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې کیمره خلاصه کړئ. کله چې ګور دوستانو تاسو د خپل موبایل کیمره خلاصه کړئ، د هغه رقم ګور دوستانو اوس که چیرې تاسو تصویران اخلئ یا د هغه رقم دوستانو تاسو ویډیوګانې کوئ د هغو ریزلټ خراب را روان وي، دې لپاره به دوستانو تاسو راسئ د خپل موبایل په سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. د موبایل د کیمرې سیټینګ چې ده دوستانو په دا کونج کې تاسو سیټینګ وینئ، دلته به دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. کیمره سیټینګ به تاسو خلاص کړئ. دلته ګور دوستانو اول لارې دغه دوه اپشنه دي، سکین اپټیمایزر سو، د هغه رقم دوستانو سکین کیو آر کوډ سو، دغه دواړه اپشنونه به تاسو په خپل موبایل کې اون کړئ. کله چې ګور دوستانو دغه تاسو په خپل موبایل کې اون کړئ، د هغه رقم دوستانو بیا تاسو لاندې راسئ. دلته دوستانو یو اپشن ده، دغه اپشن باید ټول په خپل موبایل کې اون وساتئ، ټول یې په خپل موبایل کې خلاص کړئ. نو که چیرې بیا دوی تصویران اخلي یا د هغه رقم بیا دوی ویډیوګانې کوي، نو هغه به دوستانو په ایچ ډي کې وي. د هغه رقم ګور دوستانو اټو ایچ ډي آر ده، دغه به زما په موبایل کې آف ده. دلته دوستانو زه به راسم دغه به په خپل موبایل کې اون کړم. کله چې ګور دوستانو دغه تاسو په خپل موبایل کې اون کړئ، بیا که چیرې تاسو ویډیوګانې کوئ یا د هغه رقم دوستانو تاسو تصویران اخلئ، هغه به په ایچ ډي کې را روان وي. او د هغه رقم ګور دوستانو دغه یو سیټینګ هم باید ټول په خپل موبایل کې خامخا وکړئ، واټر مارک ده. اوس که چیرې تاسو په خپل موبایل کې تصویران اخلئ له هغو سره واټر مارک را روان وي، یا د هغه رقم ډیټ سره را روان وي، یا د هغه رقم دوستانو د هغې کمرې او واټر مارک سره را روان وي، نو که چیرې تاسو غواړئ چې دغه په خپل موبایل کې آف کړئ، نو دغه به ستاسو موبایل کې اون وي. دلته به دوستانو دغه تاسو په خپل موبایل کې آف کړئ. کله چې دوستانو دغه تاسو آف کړئ، بیا به ستاسو موبایل کې له ویډیوګانو سره او د هغه رقم له تصویرانو سره د هغه رقم واټر مارک نه راځي. نو دوستانو دغه اټو ایچ ډي آر سیټینګ ده، باید دغه ټول په خپل موبایل کې خامخا وکړئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي وي، ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ، او که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. او د هغه رقم ګور دوستانو که چیرې تاسو کومه پوښتنه لرئ، موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.